کله چې د مبارکې روژې ورځې تر شلو ورتېرې سي نو موږ وایو روژه کوچېدلو او پای ته نږدې سوه. خو موږ دا هیره کړې ده چې روژه نه بلکې په حقیقت کې موږ هغه څوک یو چې کوچېدلو او د ژوندانه ورځې مو ختمېدلو ته نږدې سوې. ځکه روژه که تېره هم سي خو پر کال به بیا راسي او هغه کسان به ژوندي پاته وي چې هغوی ته تر بلې روژې پورې ژوند لیکل سوی وي. مګر موږ که له دې دنیا ولاړو بیا نو زموږ دپاره د قیامت تر ورځې بل وار راتګ نسته. الهي دغه تیرې سوي روژې راڅخه قبولې کړې او په پاته روژو کښې د عبادت کولو توان او توفیق راکړې. الهي زموږ تر تقصیر او کوتاهیو راتېر سې او په پاته روژه کښې د صحیح روژه نیولو او قبول سوي عبادت کولو توفیق راکړې.